اشرف غني او حمدالله محب یو ځل بیا د افغانانو په زړونو کې ځای جوړ کړو. نن ویډیو کې درته د حمدالله محب هغه خبرې وړاندې کوو کومې چې د هیوادوالو ډېرې خوښې شوې. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د ملي امنیت شورا سلاکار د ننګرهار او کونړ ولایتونو د امنیتي وضعیت ارزونې په هدف یادو ولایتونو ته سفر کړی. حمدالله محب په ننګرهار کې له قومي مشرانو او ځایي چارواکو سره تر لیدنې وروسته کونړ ته تللی او د پاکستاني پوځیانو په راکټي بریدونو کې له زیانمنو کورنیو سره یې کتلي دي. حمدالله محب له خلکو سره ژمنه کړې چې د پاکستان راکټي بریدونه به بې ځوابه نه پاتې کیږي او په وینا یې پر ډیورنډ کرښه به د تاسیساتو د جوړېدو مخه هم ونیول شي. په دې وروستیو ورځو کې پر کونړ د پاکستاني ځواکونو راکټي بریدونه بیا زور اخیستی او د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ له لوري یوه دروازه هم لګول شوې ده.